له کندهار څخه تازه او د پرمختګ خبر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د کندهار له هوایي ډګر څخه الوتنې زیاتې شوې دي. د کندهار احمد شاه بابا هوایي ډګر مسؤلین وایي چې له یاد هوایي ډګر څخه د الوتنو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د مسؤلینو په خبره په یوه اونۍ کې په اوسط ډول 30 داخلي او بهرني پروازونه ترسره کیږي چې له یادو پروازونو څخه یې 28 داخلي او 10 بهرني هیوادونو ته ترسره کیږي. د کندهار هوایي ډګر رئیس وایي چې د مسافرینو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او زیات شمیر کسان غواړي چې د هیواد دننه او یا هم بهر هیوادونو ته سفر وکړي. نوموړي ویلي چې بهرني پروازونه یې دوبۍ، ایران، سعودي عربستان او یو شمیر نورو هیوادونو دی چې په نږدې راتلونکي کې هند ته هم له دغه هوایي ډګره الوتنې پیل شي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.